بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ لیکچر دی د پاور پوینټ باره کې او نن به ان شاء الله موږ پاور پوینټ شروع کوو. نو زه راځم پاور پوینټ د راوستلو طریقې د څو لارو نه موږ پاور پوینټ راوستی شو. تاسو چې کله دلته کلیک کوئ او دلته راشه نیو ته کله چې نیو باندې کله کلیک کوئ ته لیکلي ګوره غاټې لیکلي پاور پوینټ دې باندې کلیک کا چې کله دې کلیک اینډ اوپن یې کا تا د پاور پوینټ شي خلاص شي. پاور پوینټ راغی قرآن راغی که نه. بله طریقه چې شه ده وینډوز بټن پلس آر وینډوز بټن پلس آر ووهئ دلته ورکوئ ګورئ پاور او پی ان ټي پاور پوینټ تا ته به خلاص شي. نو استاذه د دې طریقې نه راوړم بله طریقې چې شی ده دا کټ کا راشه وینډوز بټن باندې کلیک کا سوري په دې وینډو باندې دا لیفټ بټن کلیک کا تا له دلته رن نشي چې رن نه هلته ورکړه چې شی ورکړه پاور پوینټ پی ان ټي پاور پوینټ تا له پاور پوینټ راشي. نو استاذه د دې لارې هم نه راولم ښه کومې لارې نه راولي داسې کار وکړه زه سرچ ته لارې راولم ته ولیکه پاور ولې پاور پوینټ وکړه ډایرکټ پاور پوینټ راغی دا دی هم کلیک کا تا له پاور پوینټ راشي خلاص شو. ښه دلته چې تاسو دا څومره شیان ګورئ دا که نه دې ته ویل کېږي پروجیکټ تیارې جوړې پروژې دي بس همدې ته ورځه او ډایرکټ پکې انټري کوه لکه څنګه چې په موږ په دغه کې ویډیوسونه میږي په ایکسل کې او سره چې موږ په دغه کې ویډیوسونه میږي په ورډ پروګرام کې داسې هماغه شان دلته هم دي. دلته لیکلي پاور پوینټ ولاندې لیکلي ریسنټ معنا دا دې نه مخکې چې تا دا څومره فایلونه جوړ کړي دي دې کې تا څومره لیکنې کړي دي دا ټولې دلته راغلي ته ویل کېږي چې شی ریسنټ او دې نه تاسو کولی شئ دا پن کوئ پن دې نه چې کولی شئ پن کولی هم شئ او بیا که دې آپشن ته راشئ صبر کوه د آپشن ته راشم جنرال نو جنرال ایڈوانس ته راشئ there is no option هغه آپشن د نشته کوم چې ما کاته خو زه خیر ښه دلته راځو دا پاور پوینټ موږ ته څه شي کولاو شي چې کله موږ ته پاور پوینټ کولاو شو اوله پوښتنه دا پیدا کېږي چې استاده why we use پاور پوینټ موږ پاور پوینټ ولې یوز کوو یا پاور پوینټ موږ د څه دپاره یوز کوو. پاور پوینټ چې یوز کېږي خانه دا یوازې د پریزنټیشن دپاره یوز کېږي څه دپاره پریزنټیشن دپاره. فرض مثال ته کورنۍ وظیفه لیکي اساینمنټ چې کوم دی دا لیکي پوهنتون کې تشریح کوي خپل ملګرو ته ته یې په په کتابچه کې به یې نه غواړي ښه یا په ورقه باندې نه غواړي ته به یې په دغه کې جوړې په پاور پوینټ کې سلایډونه به جوړې بیا به څنګه شل کې سلایډونه چې کله جوړ کړه هغه به یو اس بي کې راواخلي فلش کې ملګرو ته به یې تشریح کړي لایک وټ لایک داسې. فرض مثال ته ما یو وړوکې انټري کړې ده تا زه خپل انټري وښیم لکه فرض مثال ما یو وړوکې پروجیکټ برابر کړی همداسې به تاسو برابروئ او همدې نه تاسو له ښایسته ښایسته برابروئ دا خو ما عادي برابر کړی دی تاسو به انشاءالله دې له ښایسته ښایسته به برابروئ. دا ګورئ تاسو کلیک کوئ جسټ کلیک باندې به ستا هر څه کېږي ګورئ جسټ کلیک کوه ستا په کلیک باندې به هر څه کېږي کلیک کا هر څه به وشي بیا کلیک ګوره کلیک سره هر څه کېږي پام دی ورته نو ګوره څومره ښایسته راځي سلایډونه او همداسې سلایډونه تاسو کولی په پاور پوینټ کې چې هغې راکړه جوړ کړئ. ما معلومات ورکړي تاسو داسې معلومات جوړ کړئ ښایسته وایي کوئ سره کوم چې کوئ سره کوم ډیزاین چې راولئ ګوره ما کړي دي اخره کې د اینډ بیا مې اخره کې لیکلي دي اخر کې مې لیکلي تھینکس فار اټینشن کلیک کوئ دا دې ته ویل کېږي غټ سلایډونه معنا فل سکرین سلایډونه او که ته غواړې نارمل سلایډونه جوړ کړي راشه دلته راشه ګوره ما امازون باره کې سلایډونه جوړ کړي سوري دا نه دي دا ما امازون اکاونټ دی ښه د امازون باره کې مې دغه سلایډونه جوړ کړي ته کولی شې سلایډونه ته هم جوړ کړي لاندې راځه ګورې سلایډونه جوړ کړه ته کولی شي څه شو که نه نو دغه ټول کارونه چې موږ کوو که نه هلکه ما خو ډیلیټ کړي که نه او موږ په څه کې کوو په پاور پوینټ کې به موږ چې کوو هغه انشاءالله کوو سټپ بای سټپ به دا ټول څه کوو په پریزنټیشن د څه دپاره استعمالېږي پریزنټیشن دپاره استعمالېږي. ښه ول لازو دا سلایډونه چې دې ته ویل کېږي سلایډ څه ته ویل کېږي سلایډ پاس عنوان لیکل کېږي ولاندې څه لیکل کېږي موضوع لیکل کېږي ته داسې کار وکړه چې پاس عنوان لیکل کېږي که دا لږ وړوکی کې داسې وړوکی که وړوکی دی که دلته کلیک که ګورئ دلته تا ته د علامه درکوي داسې هر ځای کې چې خوښوي خوځولی راخوځولی شي دلته एकदम کې مې غوست دلته عنوان لیکل کېږي دا غټ که هم غټ که ما موضوع د فرضي مثال لیکم چې افغانستان سپورټ زما موضوع شو افغانستان سپورټ زما موضوع شو دلته کلیک که دا درته صحیح نه ښکاري لږ سپاس که هم وګوره صحیح شو که صحیح نه شو صحیح شو څومره ښایسته ښکاري دلته موضوع لیکه فرض مثال چې موضوع لیکم چې مساوي رینډ داسې مې ولیکل اوس دا موضوع لږه وړه کوم وګوره څومره ښایسته راغی یا دا شیان تاسو دې نه هم وړوکی کولی شئ او غټولی شئ دا دی دلته کلیک که دلته کلیک که او راشه دې نه غټوه دې نه کوچني کوه
دیز نه غټه وه دیز نه غټه لنډه طریقې دا ده که ما تاسو راونه کې دې ټول سلیکټ کا کنټرول شفټ کاما کمیږي کنټرول شفټ ډاټ زیاتېږي زده دی که نور څه وی ښه دا وشو ښه دا خو مې زده کړه نن راځو استاذه داسې کار اول لا فایل تشریح کوم دې فایل کې څه خبره ده د فایل کې ګوره نوې خبره نشته دی تاسو ته مې چې کومې خبرې فایل کې کړې وي فایل کې ما هغه زړې مولا زړې خبرې دي چې کومې خبرې ما په څه شي کړې وي په ورډ کې کړې وي ګوره ما هغه پروټیکټ څه شی دی پروټیکټ ساتنې ته ویل کېږي دې ته لاک ورکول دا مې تاسو ته ویلې دي نیو پیج لري دلته راشئ دې باندې کلیک کړئ نیو ورکه به واخلي نیو ورکه دې واخیسته ته وایې نه استاذه د نیو ورکې لپاره ما شاکټ طریقه تا په پاور پوینټ دا کې ښودلې وه په سکرین مې په ورډ کې کنټرول څه شی ان دلته هم کار کوي کنټرول ان دا دغه ټول یو شانتي دی ښه دا فایل ټایپ دا وګوره اوپن هماغه اوپن دی کوم یو چې اوپن کې اوپن کولی شي سیف او سیف استه مې ټول تاسو ته ویلي که نه صرف دلته سیف کې تاسو ته یو خبره دلته اضافه کومه نو ټول هغه زور شی دی یو خبره پکې اضافه دا کومه چې موږ سره کوم کولی شو دا تاسو ته مې چې وښودو یو فول سکرین او بل شی هاف سکرین اوس دا فول سکرین والا به څنګه سیف کړي او دا هاف سکرین والا به څنګه سیف کړي دا به درته وښیم بس نور به دې کې انشاءالله په صفر صفر کې نور فرق نشته دی پرنټ کې دلته صرف یو خبره اضافه ده ټولې خبرې یو شانتي دي پرنټ کې به تاسو دا هم ښودلي وي چې یاره یو شی پرنټ کې دې باندې کلیک ډایرکټ پرنټ کېږي که د دې ورکړې ته دوه دانې کاپي نه اخیستل غواړي دوه دانې کاپي نه ترې واخله کاپي ووه که نه دې نه پرنټر څه لیکي کوم پرنټر تاسو سره دی دې نه ته کولی شي دا ټول مې تاسو ته ویلي که نه چې پرنټ آل پیج او پرنټ کرنټ پیج او پرنټ چې دی کسټم رینج دا مې هر څه تاسو ته ویلي دي دې کې صرف دا یو خبره اضافه ده چې فل پیج سلایډس معنا دا که نه ته په یو ورقه باندې یو سلایډ غواړي ګوره فل پیج سلایډ نوټس پیج نوټس پیج غواړي داسې به راشي که نه ته غواړي که نه او آوټلاین ورسره غواړي آوټلاین ورسره راشي آوټلاین ورسره نه غواړم داسې کار کومه چې 4 سلایډ پر دغه باندې ما ته څلور دانې سلایډونه په یو دغه باندې راکړه کنټرول بټن ونیسئ او دا سکرول کې تاسو به راغټ هم شي هم دې ته داسې کار وکړه ما له په یو ورقه باندې څلور سلایډونه راکړه په یو ورقه باندې څلور سلایډونه درکړي لکه فلم مثال دلته څلور سلایډونه له مګو دې باندې کلیک کوم سلایډ به سره کم اخلئ سلایډ دې باندې کلیک انټر بټن وهه دلته سلایډونه اخیستل کېږي یو طریقه یا دې باندې کلیک کړئ دې باندې کلیک کړئ او راشه دلته دا بټن وهه سلایډ ټایټل دلته سلایډ اخیستل کېږي دا وهه سلایډ ورته اخیستل کېږي دا ټولې طریقې دي هلکه دا څنګه سختې دغه نه دي را روانې ښه دا ټول څه اخیستل کېږي سلایډونه اخیستل کېږي صحیح ده او سلایډ هم د دیز نه اخیستل شي دیز نه هم څه کولی شي سلایډ واخیستې دیز نه مخکې شي هغې نه مخکې شي ټول شته دي سلایډ شي صحیح ده هغه ده څنګه د انرژۍ دوکان دی ښه ویډیو خرابه نه شي هلته راځو شیر کې کوم شیان دي هماغه شیان دي انوایټ پیپل دی او ایمیل دی او پرزنټ آنلاین دی او دا ټولې خبرې مې تاسو ته کړي دي ایکسپورټ کې چې کومې خبرې دا ټولې مې تاسو ته کړي یو خبره پکې نوې نشته کلوز باندې دې هم کټ کولی شي او دې هم کټ کولی شي دواړه خبرې لازم فایل د فایل کې اکاونټ ساین اپ کولی شي دا مې تاسو ته ویلي الریډي او اپشن هم تاسو ته ویلي چې دغه اپشن دي دا به تاسو ته وایم بله خبره پیسټ دی کاپي دی پیسټ دا خبرې مې تاسو ته کړي که نه خو زه خیال به زه بیا وکړم دلته ما لیکلی فرضي مثال صمیم مې ولیکلو راځم دې باندې کلیک کوم چې شی وهمه کاپي مې دلته پیسټ کوم دلته و پیسټ معنا کاپي دا معنی چې دلته هم دي دلته مې دي کټ څه معنا دې باندې کلیک کوم چې کله مې کلیک کړم دا ماله کټ کا کټ باندې کلیک کوم دلته دې راشي هغې نه کټ کا ماله دلته شی وکړه دلته ماله پیسټ کا تا نو پیش فرق شته فرق نشته دا نه به کې کېږي نه بس اوسې ده که دا بس آباد دپاره دوه خلک یو ځای نسي ښه بله خبره پرنټر څه معنا فرضي مثال ښه پرنټر کې اخیستل مثال زه درکړم دا مې تاسو له ښودلی مو خو زه خیر یو ځای به بیا تشریح کړم پرنټر کې داسې کوو که نه زه لیکم چې میرویس دا ولیکه دا پریکټس مې کړې ښه میرویس سنټر معنا میرویس سنټر زه به د خپل کورس ته مې د کورس مالک که زه میرویس سنټر دې ته مې یو لیکنه ورکړه فرضي مثال که نه دې ته ما داسې یو لیکنه ورکړه دا لیکنه رالمه دا لیکنه دلته هم صف کومه زه دلته هم صف شو دلته هم لږ غټومه څه شو که نه دې ته ما یو ډیزاین ورکړه فرضي مثال دې ته ما داسې ډیزاین ورکړه ګوره دا دې ته ما ورکړه داسې ډیزاین هم داسې ډیزاین مې ورته ورکړه ته استاده دا ډیزاین دې کوم ورکړې دا ډیزاین دې ته هم ورکړه نو ته به څنګه شل کړې دې به دا به ټول سلیکټ کړي او راشي فارمټ پرنټر به ووهي او راشه به څنګه شل کړې دې به داسې راکړي څه شو یار دې به دا به سلیکټ کړي فارمټ پرنټر به ووهي به دلته به دې به داسې راکړي داسې اټومیټیکلی به هغه غوره کړي غوره که غوره نه کړو دا ټول یې زده که صحیح ده که نه
ښه اوس راځم دا څه معنا لري دا څه معنا لري دلته به راشي په دې به سالک کې ده دې به سالک کې کاپي به وي دا اول دا ټول کلیر ده آل کلیر شو په دې به سالک کې صبر کوه دا به څه وي کاپي به وي وردلته راغی دلته نوم بدلوم ښه دلته بل نوم ورکوم دلته نوم ورکوم فرض مثال صمیم څه شو که نه او په دې باندې کلیک کوم او دا هم کاپي وهم دا دلته راغی اوس هر څه کټ کوم هر څه مې دا هم کټ کوم او دا هم کټ کوم دواړه مې کټ کړه که نه اوس همداسې کار وکړه صمیم ماته راوړه دې باندې کلیک کوم خپله راځي دلته کلیک کوم ماته دا راوړه دلته راځي اوس دا کټ کوم هم همداسې که دلته کلیک دلته ماته صمیم راوړه او دلته کلیک دلته ماته دا راوړه راځي برته دا تا سره ثبت شو دا هم کټ کوم دا هم کټ کوم څه شو یار دا هم کټ کوم او شی کوم دا هم کټ کوم همداسې کار وکړه دلته کلیک دلته ماته صمیم راوړه او دلته کلیک دلته ماته میرویس او رابعه وویل درته نو ستاسو درس نن دپاره همدومره بس دی چې فایل ټایپ هم وشو او دا هم وشو سره سبا به انشاءالله د خیره دا ختموو څه دی انشاءالله که نو زموږ ویډیو همدومره وه والسلام